پسن 80 هجری کی د امام ابو حنیفه پیدائش شوه 80 هجری او دې چې د اتو کالو نو اخیری 2 صحابه ژوند دیو چې دا غد 2 صحابه د اتو کالو په عمر کې اولیدل او بیا ته حدیث هم روایت کړ. نو امام ابو حنیفه تابعین دا ټول ائمه چې دي دا بیا د شاګرد. اوس امام ابو حنیفه ته چې خدای کوم علم ورکړیو کوم عقل ورکړیو کوم فهم ورکړیو دنیا بداغي مثال پیش لږ یو 2 مثال درته وایم چونکی کمزور هم تقریر زیات نشم کوله. لږ ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي هغه ته یو کیس پیش چې یو سلور کساناستو او یو مار راغی چې مار راغی په دې سړی چې وروخته نو د ځان نه چټیلا کو په دې دویم وروخته د دویم چې ځان نه ټیلا کو په دې دریم وروخته دریم چې ځان نه ټیلا کو په دې سلورم وروخته دا سلورم اوچی چلو مرش. اوس کیس دا دی چې د دې مړی دا تاوان پچا دی په دې دریو کې. ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي دی فیصله وکړه چې تاوان د مړی چې دی هغه په دې دریم سړي باندې ځکه چې دوه ټیلا کو په دې ور واچولو نو بدایو چې بادشاہ قاضي فیصله وکړه لکه استاد دلته عدالت چې فیصله وکړي کشپاړه سنې غلطه کړي ستا پلار به وایي چې غلطه ده ځکه چې هلته کنټمپټ آف کورټ کې تا جیل ته لیږي. کنټمپټ آف کورټ دا معنا ده چې تا د عدالت توهین وکړو. دا د انګریز د قانون فیصلې چې په کوم عدالت کې کیږي کنه د دې عدالت توهین او بهوده خبره ده چې په عدالت کې وکړو نو کنټمپټ آف کورټ کې به جیل ته واس. دا د پیرنګي د قانون فیصلې چې پکې کیږي نو د پیرنګي د قانون د فیصلو کوټه چې دا پاغي کې خوده بے ادبی کول سره جیل زیاده. او قرآن د چا قانون دی پروت په کمزې کې دی په جماعت کې ٹھیک شو. نو جماعت عدالت ته او قرآن قانون دی. په دې جماعت کې خوسته غلطه خبره لاسکه چې امتیاز پکې وکا تا جیل ته حکومت لیږي غول پکې وکا لیږي کنځلې پکې وکا لیږي بلکې لا تاسو پکې چې مولا ته په غوسه شي کنځلې مرته وکي یا طالب ته چې په غوسه شي ٹھیک شو. عدالت جیل ته لیږي چې تا کنټمپټ آف کورټ د قرآن او د خدای د عدالت توهین دی دا ستا ملک دی دا ستا وطن دی تاسو په دې مبارک ملک کې اوسئ. جمعات اول عدالت په مسجد نبوي کې چې د قرآن فیصله به پکې کېدې و کنو دا د خدای عدالت دی او د الماری کې چې پروت دی دا د خدای نو د خدای د قانون او د خدای د عدالت بې عزتي وکړه ته کنټمپټ آف کورټ کې نه راځي او کله پیرنګي د قانون او د عدالت توهین یو کو کنټمپټ آف کورټ کې به جیل ته واسطه. ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي فیصله وکړه امام ابو حنیفه ته دا فیصله ورله وی صاحب دا مسله پیښه و ابن ابي ليلى دا فیصله وکړه هغه چې وکړه نو وی چې الله دې په ابن ابي ليلى رحم وکړي احفش غلطي کړې ده احفش فیصله د څه نه ده. اوس امام ابو حنیفه دې عقل ته ګور. امام ابو حنیفه ورته وی چې مسله د څه ده او قیاس د څه ده چې مار په دې لومبي سړی وروخته د ځان نه په دوه ورو غرزولو نو دا یو چې چلو کبچ شو دا بچ چې دا بچ شو نو دا سړی خلاص د دویم چې په دې دریم ورو غرزولو دا دریم یو چې چلو کبچ شو ول دام بچ شو ول دا دویم هم خلاص د دریم چې په سلورم ورو غرزولو اوس دې کې خبره ده دا سلورمي کفل حال خړلې او تاوان په دې دریم دی او کفل حال نه خړلې سات پس خړلې دا دریم هم خلاص شو ځکه چې دا سلورمي د خپل سستۍ د وجه وو. نو په خبره پوه شئ دا د امام ابو حنیفه علم دا د غل زکاوت دا د غشان بل یو خبره درته وکم والله علم چې په پوهې کني پوهې یو مسله چیر دا د امام شافعی او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په منځ کې د امام شافعی مذهب دا دی چې امام پسې سړی ودرېږي نو الحمد بوي ار یو مسجد او الحمد بوي او د امام صاحب مذهب دا دی چې امام پسې الحمد ویل نشتا. دا یو سنگین اختلاف دی د امام شافعی رحمت الله علیه او د امام ابو حنیفه په منځ. اوس د امام شافعی دلیل څه دی؟ هغه پیغمبر ویلی دی چې لا صلاة الا بفاتحه الكتاب هغه مونږ نه کیږي چې کوم کې الحمد ونه ویلې. د امام صاحب دلیل څه دی؟ امام صاحب ورته وایي چې
دی حدیث کې دا لام چې راغلی دی دا لا د پاره د نفي د کمال دی، دا د پاره د نفي د جنس نه دی. خبره داسې نه ده. کدا ته د پاره د نفي د جنس کې نو تبه د قران او د حدیث منځ کې ټکراو پیدا کی، او د قران او د حدیث منځ کې ټکراو نشتا. قران وایي چې اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. قرآن چې لستی شي نو تاسو اوس چې امام قرآن ملي او تور پسې الحمد وینو دا د حدیث باندې چې ته عمل کې نو دا ټکراو پیدا شو کنه. حدیث وی الحمد وایا او قرآن وی چې مو وایا، نو منی به د چا نه. دا لام د پاره د نفي د کمال د موس کامل کیږي نه چې الحمد پکې ونه ویلې شي، او چې امام پسې د نیت تړلو خو ستا موس داغه موس شو، تا ته د وینا څه ضرورت؟ امام صاحب تاسو سره څه دلیل شته؟ بالکل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءة الامام قراءة الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دي چې چا امام پس نیت تړلو د امام قرات د قرات ته دی به قرات نه وای، دی به چپی التلا د پاره د نفي د کمال. دا حدیث د امام ابو حنیفه مستدل. قران وای چې قران لسته شي تاسو به چپوسئ. دا له حدیث یو نو ډلا کوته کې ور سره دی. اوس د امام ابو حنیفه د عقل ته اوس ګوره، دا خو علمي دلایل کنه، اوس د عقل ته ګوره. کوته کې ور سره دیو مکه ته ور پسې وراله، ورته ویل چې دا تا ویلي دي چې امام پسې الحمد مو وایي، وجنو دې پریدي دی نه. امام صاحب ورته وی چې دا چل دی چې تاسو خو ډیره لویه دنیا یې، ټول سره خو زباس نشم کولای، خو تاسو ټول ډله چې دا یو کس منتخب کړي چې زه هغه سره خبرې وکړم. ویلې خدا یو لوی عالم پکې وکړو او ویلې د سره خبرې وکړه. امام صاحب ورته وی چې کده وګټله، ویل مونږ ټولو ګټلې ده، او ویل کده بیلو ده، ویل مونږ ټولو بیلو ده. امام صاحب صادر په وګوا چولو راو، ویل ولی؟ ویل تاسو په خپل فیصله وکړه چې امام پسې الحمد نشته. ما په خبره پوهیږي چې د دې ټولې ډلې واک یو سړی ته ورکو، داغه ګټه د ټولې ډلې ګټه ده او داغه بیلات د ټولې ډلې بیلات دي، خو چې امام پسې د نیت تړلو داغه مستعمل دی کنه، نو تاسو ته الحمد څه ضرورت دی؟ عقل ته ګوره. عزیزانو د ځمکې او د کائنات داسې خلق هم پیدا کړي دي چې د چا دا عقل و، د چا دا فهم و، د چا دا ذکاوت و. تاسو خیال راغی بیا دې احناف داسې خلق هم پیدا کړي. اوس جګړه شي صاحب په ادیره کې اله مونږ نه دې کړې جنازه کیږي کنه، اول خو تاسو په ایمان وایي چې دا اوس کم خلق دي دوی جنازې کیږي، تاسو جنازې کیږي اولی چې اسوک کوي هغه د قرآن ورکوي، تاسو څه وکړو؟ جنازه مې وکړه. په دې ځای کې درد شوی او چې خدای دې مړي سره به بیګاله څه کېږي، د مړي بیړه تباه شوه که نه. جنازې دې چا مانځنه راغلي یې، زما د ړنه خبر یې چې زه مخکې ولاړ یم چې د ما پسې کوم خلک ولاړ دي، خدایه زه د دوی وکالت کوم تا ته چې ته پې عظیم رحم او کرم وکړه. دا زما ړنه خبر یې، که زما ړه کې دا نه وي زما هم د پلار کور وړاندې او ستاسو څو پورې چې د فهم خبره ده او د ذکاوت خبره. مفتی کفایت الله ته یو ډله راغله، دلته یو سړی مړ دی، ټول عمر کې مونځ او دس نه دی کړی، جنازه یې وکړو که ونه کړو. مفتی صاحب ویلي که یو ګوام داسې پیدا شي چې د هلک سړي د خولې نه چېرته په غلطۍ کې الله نوم وتی دی جنازه یې وکړي، په غلطۍ کې چې الله یې ویلي به جنازه یې وکړي، نور مخکې خدای پوهېږي او کار یې پوهېږي. دا هغه ذکاوت د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. نو عزیزانو عرض مې دا و چې نن سبا علم هغه د امام ابو حنیفه علم، د امام شافعی علم، د امام مالک علم، د امام حنبل علم، د هغې هغه ذکاوت پوهېږي نه پې څوک پېژني نه چې امام ابو حنیفه څوک و، دا څنګه سړی و، عمل یې څنګه و. عمل یې داسې و چې روژې میاشت به راغله نو یو شپېته ختمونه به یې کول پکې، یو شپېته، یو ختم به د ورځې کولو، یو به د شپې کولو، او یو به په تراوو کې کولو. یو شپېته ختمونه به صرف د روژې په میاشت کې، دا یې عمل و. مطالعه به د کتاب چې کوله. اوس خو تاسو دې جوماتونو ته د ماسخوتن لمانځه نه پس ورشئ، خدا که راستي که نه طالب په کتاب کته وګورئ او نه مولا وګورئ، که شته
دا کله خلک لګا ډرایو کوي دا صرف شپې په جمعاتونو چاپی او غورځوي د پولیس په شان موږ په دې جمعات کې لګیاو د شپې 1 بجه وشو سرمیر ګردانونه به یادول په دې جمعات کې اوس لا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په جمعې کې به کمیس وېستو او د جمعات په سهن کې به د یخ باد تکینا صاحب دا کمیس ول دې کمیس کې دا چل دی چې لږ ګرمواله ورکی سړی له خوب ورولي نه چې دا یخه هوا می دا بدن وای چې خوب را نه تختی چې کتاب خکته شو دا علم نن سبا دواړه علم لاړه تباہ شو دینی علم هم تباہ شو څوک نه زده کوي دنیوي علم چې له ورشه کالجونو یونیورسيټو ته هغه تباہ شو څوک نه زده کوي بل ته پاکستان ته وګوره تا سره هندستان آزاد شوی دی اټم بم اغي جوړ کړو هایدروجن بم اغي جوړ کړو او جازونه اغي جوړي بحري جازونه اغي جوړي لارې اغي جوړي موټر اغي جوړي سایکل اغي جوړي رشتې اغي جوړي د میخ نواله تر او اجازه پورې خپل جوړي تاسو اتیا کاله وشو چې آزاد شوه تر اوسه پورې دی یو مچ جوړ نه سرک دې نه جوړ کړی خدای دې قرآن کا سرک لدی چینیان راوستي دي په جوړه سرک جوړولو چل در نه راغی یو رشکا جوړولو چل نه درځي ورشه رشکو علانه تاسو کا د جاپان نه امپورټ کړ یو نیم لک رشکا ورسېدا په ټول هندستان کې وګورئ د بار ملک میخ په پکې ونه ګوري فیټ موټر خپل جوړي پاره کې وزیر اعظم هم ګرځي صدر هم ګرځي وزیران هم ګرځي دلته چې کوم ځای وزیر شي چې سبا له ګوري سره لو 18 لاکھ 20 لاکھ 22 لاکھ په دغه کې به پروت یو دغه به لګېدلی وړه پړه پار سرک چې دی یو نه یو کوڅه ډب په مخه دا ټول تاسو یې خدای پاک چې دا غریب په کوم رنگ کې رانیولي اوس ورشي بار وګورئ اوس دا خبره مې کوله نه خوړه مې خولې لراغی ورشي مونږ ته مخامخ حجره کې واده دی چې دا واده د چا د زوی دی مور ټول نمبر په زچا بچا سنټر کې خدمتونه کړې دي او د چپړاسي په عہده باندې وا دا غي د زوی واده دی ورشي لګوري هغه روټای مو ګوري دا زه ورک شیخ دې هم سټاو باسه چې خدای در سره څک کوي بیا څک پرون ځای کې ناس ته سړی راته وی چې یاره زوی واده مې دی روټای بندوبست کوم مال څه ضرورت دی ول خلک بس یو شراب مې ته په داخله وي خلک بس دا خلک خو د سپی نه دي سپی ته چا څه نه یو غابي دا څه ده کنه ها سپی ته به غضب نه کوي دا ټول کائنات چې دی دا د خدای ملک دی او د مالک وخره چې په خپل ملک هر قسم تصرف کوي صرف په دې ځای کې یو شی دی چې هغه ته عقل وایي هی په دې مکلف کړي چې تب په دې ځای باندې هر شي ته سوچ کې او هر شي ته به فکر کې په قیامت کې مؤاخذه چې دا هغه په عمل نه کوي قیامت کې مؤاخذه په اراده او په نیت باندې کیږي چې ستا اراده او نیت سو اوس ګوره په دې بنی آدمو الله پاک پرمبای ورځ د نبوت ابو بکر صدیق هم انسان او څنګه انسان داسې انسان چې په ټوله مکه کې دنه مالدار سره نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې نبوت ورکړې شو او روان دي په لار دی ولا په مخه ورغی السلام علیکم علیکم خیر شه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې نن ماته نبوت راکړې او الله را ته حکم وکړ چې زما د توحید سبق شروع کا وی ته پیغمبر کړی وی چاو وی کوم سبق درکړ وی لا اله الا الله محمد رسول الله هغه ټکی ابو بکر صدیق وی چې لا اله الا الله محمد رسول ورغاړي و ابو بکر تاخو سپختنه نکړه چې دا ولی یا څنګه یا څه یا معجزه وکایا یا دلیل وکایا ورته وی چې آشنا ما سره ورو کې لوي شوی په ټوکو کې دین چې دروغ نه دی ویلي دا خو د دین خبره ده په دې کې د څنګه دروغ وای رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې ورته فرمایل چې انت صدیق ته صدیقی ځکه چې تا پړمبای وینا د پیغمبر ایمان راوړو تا نه لوی صادق بد ازمه قبل پیدا نه په سړو کې اول ایمان چې دی ابو بکر صدیق راوړی دی او په خزو کې اول ایمان چې دی اچا راوړی سوچ وکړئ عزیزانو عرض می داو چې دا حال د صحابه و بیا دا صحابه هغه خلق ثابت شو چې
چې قرآن راغی د دوی متعلق چې پیغمبره کوم سترګو چې تا ته کتلې دي تا ته او کوم سترګو چې ته ولیدې نو رضی الله عنهم ورضوا کوم سترګو چې ته ولیدې نو زه د هغې نه راضي یم او دوی د زما نه راضي علي په کتو ما تاسو ته یو شعر پخوا ویلی چې په ښایست زما د یار نه دي خبر څوک که خبر شي پرې به نه دي دغه در څوک ښایست دا و کم حسن ته چې اسې چا داسې کتلي دي نو الله ورته زه در نه راضي شو بس عزیزانو بیا دا صحابه چې چا کتلي په هغې کې ډېر تفصیلات دي بیا به ګورو یو پکې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه